د اسلامي امارت د استخباراتو دوه مشران د امیر المؤمنین لخوا ګوښه شوي. دغه دوه استخباراتي چارواکي ولې له دندو لرې شوي. امیر المؤمنین د دغو دوو چارواکو پر فساد سخت غوسه شوی. د دغو دوو چارواکو د فساد، مستۍ او خانۍ ژوند په اړه مو معلومات راټول کړي. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. واک ته د اسلامي امارت له رسېدو څخه وروسته د اسلامي امارت چارواکو ویلي وو چې دوی به له فساد سره مبارزه وکړي او د اسلامي امارت مشرانو په ځلونو له خپلو غړو وغوښتل چې په عیش او مالي فساد کې له ژوند کولو څخه ډډه وکړي. سره له دې هم د اسلامي امارت د بېلابېلو کچې غړي هوسا او په عیش کې ژوند کوي. د پخوانیو دولتي چارواکو د ځاني کورونو د غصبولو ترڅنګ د ځان لپاره ګرانبیه کورونه او ګاډي اخیستي او د خانۍ ژوند تیروي. د اسلامي امارت ډیریو کسانو د دولت له واک څخه د یوې سوداګرۍ او ځاني کاروبار غوندې کار اخیستی دی. په تیرو 3 کلونو کې د اسلامي امارت د چارواکو لخوا د مالی فساد په اړه راپورونه ورکړل شوي او وګړو د مالی فساد د ډیروالي او د اسلامي امارت په دفترونو کې د رشوت اخیستنې د کلتور له خپرېدو څخه شکایت کړی دی. د یو تازه خبر له مخې د اسلامي امارت له منځه سرچینې وایي د اسلامي امارت امیر المؤمنین په ننګرهار کې خپل د استخباراتو مشر محمد برا د پراخ مالی فساد په تور له دندې ګوښه کړی دی. سرچینو د خالي شنبې پر ورځ افغانستان انټرنیشنل ته ویلي دي چې په یوې قضیه کې د محمد برا مرستیال 10 میلیونه افغانۍ اختلاس کړی دی. د سرچینو د معلوماتو له مخې شاهین چې د محمد برا نږدې ملګری او مرستیال دی د 10 میلیونه افغانیو د اختلاس په تور نیول شوی دی. د سرچینو د معلوماتو له مخې شاهین له پلټونو څخه وروسته منلې ده چې په ننګرهار کې یې د استخباراتو د مشر محمد برا په امر له وګړو پیسې اخیستې دي. سرچینې ډیروي چې د دغه چارواکي د مالی فساد له بربنډېدو څخه وروسته یې دوسیه کندهار ته واستول شوه او امیر المؤمنین په دې وروستیو کې د ننګرهار د استخباراتو د دغه مشر د ګوښه کولو امر کړی و. د اسلامي امارت چارواکو د دغه سیمه ایز چارواکي د ګوښه کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د برا 2 ورونه د ولسواکۍ له ځواکونو سره په جګړه کې وژل شوي وو. 15 کاله یې د باګرام په زندان کې هم تیر کړي. د سرچینو د معلوماتو له مخې برا په ننګرهار کې د 2 زندانیانو په وژلو کې هم لاس درلود. دغه بندیان د پلټونو پر مهال تر سختو ربړونو وروسته وژل شوي او د داعش د غړیتوب په تور نیول شوي وو. محمد برا پخوا ساده ژوند کاوه خو په کاپیسا او ننګرهار کې د اسلامي امارت څوکیو له ترلاسولو وروسته د پام وړ شتمن شو. د سرچینو د معلوماتو له مخې هغه 3 میرمنې درلودې او په دې وروستیو کې یې له یوې 15 کلنې نجلۍ سره واده کړی دی. په ننګرهار کې د اسلامي امارت د استخباراتو پخواني مشر په لوګر کې یو ډولي کور جوړ کړی او په کابل کې د خانۍ ژوند کاوه. د سترې محکمې د استخباراتو مشر له دندې ګوښه کېدل. یوې بلې سرچینې ویلي دي عبدالبصیر چې په ماشال افغان هم مشهور دی د اسلامي امارت د سترې محکمې د استخباراتو مشر هم د فساد په تور له دندې ګوښه شوی و. د سرچینې په وینا سره له دې چې د عبدالبصیر مالی فساد تر څېړنو وروسته ثابت شوی خو هغه ونه نیول شو. سرچینه وايي مشال افغان په ترکیه کې د مالی فساد په پیسو کور اخیستی دی. مشال افغان د ولسواکۍ تر نسکورېدو وړاندې په قطر کې د اسلامي امارت د رسنیز دفتر غړی و. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.